دا ورور تپوس کړی دی چې انسان د شپې ځان له اوده کېږي نو لغړ اوده کېدی شي او که نه لکه یو سړی اوده کېږي یوازې ځان له کمره کېدی وایي چې کپړې ټولې لرې کېدی اوده کېدی شي داسې او که نه نو جواب عورت چې دی که نه عورت د عید ساتئ د دې پټول په هر وخت کې لازم دي الا عند الحاجه سوای د حاجت په وخت کې او حاجت څه ته وایي لکه یو سړی غسل کوي او دسمات یې کوي کوروالی کوي علاج کوي دا ضرورت دی د دین علاوه به خپل عورت څه کوي پټ بساتي سنن ترمذی کې حدیث دی هغه یو صحابي دا ووی فإن كان أحدنا خالیا یا رسول الله کې یو سړی یوازې هېڅوک ورسره خوا کې نشتی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فالله احق ان یستحیا من بیا الله ډېر حقدار دی چې د هغه نه دې حیا وشي خبر خو یوازې دا نه دی چې انسانان په خوا کې نشتی ولې الله تا ته نه ګوري الله خو تا ته ګوري که نه نو چې الله تا ته ګوري نو بیا بغیر ضرورت ته عورت څه ښکاره کړې حیا وکړه د الله نه نو صحیح خبره دا ده که یو سړی ځان له موده کېږي نو لغړ دی نه اوده کېږي که یو سړی ځان له موده کېږي خو لغړ به نه اوده کېږي وجره چې الله خو ته ګوري که نه والله اعلم